جادو د اموانا د یو وخت خبره ده په یو کلی کې یو ورکوټې شانتي فیملی اوسېدله. په دې کې یو بوډا کس و چې د بس کاروبار نشو کوی، خو د دې یو زوی و. د په کلی کې یو سیټ سره د امونو په ګودام کې کاروبار کولو. په دې کې یو بل الک هم و، خو بیټو په دې ګودام کې یو خاص منشي و. د حساب کتاب کار د په لاس کې و. بیټو نن به مونږه یو ټرک امونه که یو ځای ته لیږو ته به دا کار وکې. سیټ صاحب خو په دې خو به ډېر ټیم لګي، په 5 بجې خو زما چوټي کېدونکې ده او ما ته پته ده په دې کار کې مکمل شپه هم لګېدی شي. که ته دا کار وکې زه به تاله ډېرې پیسې در کوم تنخوا سره، تا ته خو د پیسو ضرورت ته که نه. او سیټ صاحب زه خو دلته د رزق په ګټلو دپاره راغلی یم چې ما ته ډېرې پیسې میلاویږي، نو کار خو به خامخا کوم. بس ټیک ده، نن د شپې مال ذمهواري ستا په غاړه ده. په دې ګودام کې د میټا په نوم یو ملازم هم کار کولو. هغه چې کله د سیټ خبرې واورېدې نو ویې ویل دا سیټ ډېر بې انصافه ده. ټول چې ښه کارونه وي نو دې ورکوي، کوم چې څخه ګنده کارونه وي نو مال یې راکوي. زه ورځم دې سره خبره کوم. بیا میټا دې ته راشي. سیټ صاحب دا ښه خبره نه ده، که دا کوم زیات کار وکړي نو دوی له ډېرې پیسې ورکوي، او زه چې کار وکړم مال خپل حق هم نه راکوي. میټي دا کار ډېر مشکل سره ده. دومره د بوریو حساب کول څه آسان کار نه ده. که یو بورې اخوا دېخوا شوله که نه نو ټوله ذمهداري په بیټو باندې راځي. چې دا خبره واوري د میټا په ذهن کې یو شیطاني سوچ راشي. او سیټ صاحب تا ښه خبره وکړه، زه د خپلو الفاظو ویلو بیا معافي غواړم. بیټو ته ښه صحیح کار کوه، زما د چوټۍ وخت وشو، زه ورځم درنه. دا ووایي میټا دلته نه لاړ شي، ګودام نه بهر راوځي او ځان سره سوچ کوي. د نن شپې ډېره ښه موقع ده، زه به د امونو 2 بورې کور ته یوسم او سزا به یې دې خټخېټې ته میلاو شي. بیا میټا خپل کور طرف ته روان شي. د میټا په کور کې یو خور او یو مور وي. دی چې کله کور ته راورسیږي ناظره زه بچې نن دې ډېر محنت وکړو، بچې ورشه د رور دپاره اوبه راوړه، ستړی شوی دی. مور جانې اوس یې ورته راوړم د رور دپاره اوبه. او خامخا چینی او روخبزه پکې واچوه، داسې ساده اوبه ماله مزه نه راکوي. رور جانه ته په ارام سره کښېنه زه دله راوړم. بیا د دې خور د اوبو راوړلو دپاره لاړه شي. وایه که نه بچې تنخوا دې راوړې ده زما ښایسته شهزاده ده، که پیسې زما په لاس کې کېده که نه. ښه نو دا خبره خو دلته ورسېده. زه حیران وم چې نن څنګه ماته مور وایي چې زما شهزاده او زما بچې، نو اوس پوه شوم دا ته د تنخوا چمچې لګوي. خو د تنخوا دپاره به چمچې لګوم که نه، نور خو ستا شکل داسې ده چې د کاتو نه د پیسې راکه، نورې خبرې مه کوه. ای مورجانې خفه کېږه مه، نن به تا ته تنخوا هم میلویږي او 2 بورې امونه به درته هم میلویږي. بیا ټوله شپه ورباندې مزې کوه چې څومره امونه وي ټول وخوره. زه د امونو 2 بورې راوړه بچې، هغه 10 کاله پس به یې وخورم. بیا دې نه وروسته چې کله شپه شي نو میټا د کوره وځي او خپل دوست طرف ته ورشي. میټا په دې ټیم ولې راغلی ماته؟ مورجانه یو مې تا ته ډېر ښه آفر راوړی ده. څنګه آفر؟ که ښه وي نو ووایه. بیا میټا دې ته ټولې خبرې وکړي. دی چې کله دا خبرې واوري خوشحال هم شي او پریشان هم شي. روجانه دا خبره دې ټیک ده، خو که مونږ ګیر شولو نو هغه سیټ ته ما او تا دواړه به لکه د خرو وغربوي. ته دا پریشانۍ پرېږده، زه چې څه درته وایم په دې عمل وکړه، که د امونو بورې دې په کار وي. یار ستا دا بورې خو زه الومه، داسې خواږه خواږه امونه چې معدې ته ځي نو څوک به یې نه الي. نو بیا تیار شه، هغوی به نن شپه مال لوټ کوي، موږ به هلته موقع ګورو، هلته نه به 3 بورې راوچتوو. بیا دا دواړه د ګودام خوا ته ورشي او هلته یو غاړې ته ودرېږي. کله چې موقع وویني دا هم یو بورې اوچته کړي او بهر راشي. یا دا یو بورې به زه اول خپل کور ته یوسم، بیا به بله بورې ستا کور ته یوسم. هلو ډېر هوښیارېږه مه، تا ته به ستا مال میلاو شي. زه په خپله ژبه کلک ولاړ یم، اول دا 2 بورې زه خپل کور ته وړم. بیا دوی هغه بورې د میټا کور ته ورسوي او بیا 2مه بورې هم د میټا کور ته راوړي او بیا 3مه بورې د دوست کور ته راوړي. ودې کتلو حساب برابر شولو، اوس ټوله شپه د کامونه خورا دلته. میټا څنګه انصاف؟ تا 2 بورې یې وړلې، ما ته هم 2 بورې راکه که نه، چې مازې راغلې نو بیا حساب هم صحیح کوه. ښه ته به یې څه یاد ساتې، ځه ورځو یو بله بورې هم راوړو.
بیا دا دواړه ګودام ته راشي او غاړې ته ودرېږي او دلته نه یو بورې بیا اوچته کی خو چې څنګه دلته نه روان شي نو د بیټو نظر په دوی باندې ولګېږي خو میټا ته هم شک شي چې بیټو مونږ ولیدو. یار دا خو میټا ده چې دا دې ټایم څنګه دلته راغلو ده کې خو ماته څه چل ښکاري. هی الله غرق شولو اوس به مونږ څه کوو ماته خو ښکاري چې مونږ یې دواړه ولیدو زمونږ خیر نشته هغه 3 بورې مال ټیک وکنه 4مې بورې دپاره ته داسې مړ کېدې لکه چې بیا مونږ ته ټایم نه میلاویږي. روجانه اوس به څه کوو؟ زه سوچ کوم دا معامله ډیره خرابه شوه داسې څه کار کوو چې خبره په مونږ را نشي. میټا لږ سوچ وکي او بیا سوچ نه وروسته د ده په دماغ کې یو شیطاني آیډیا راشي. دې نه وروسته دغه بورۍ اوچته کې د بیټو د کور مخ ته یوسي دلته یو کنده وبسي او په دې کې دا بورۍ واچوي او بیا دلته نه واپس لاړ شي. په بله ورځ سیټ ته ټلیفون وشي چې ستا په مال کې 4 بورۍ کمې وي نو سیټ ډېر زیات په غوسه کې شي او دا ټول ملازم خپل ګودام ته راوغواړي دونه چې تپوس کوي چې څنګه بیټو په دې باندې شک شي. بیټو چې څنګه سیټ ته خبرې کوي نو دې نه وروسته میټا دغلته کې خپلې خبرې شروع کی. سیټ صاحب ما ته پته ده چې دغه بورۍ کم ځای کې دي. میټا کم ځای کې دي دا بورۍ؟ سیټ صاحب ته چې په چا باندې دومره نازېږې هغه اصل کې د ډستونې مار دی. میټا خبره مه اوږدوه ووایه چې هغه څوک ده؟ سیټ صاحب دا غټخېټه بیټو هغه بورۍ دی پټې کړې دي. پرون د شپې ماته د ګودام په فکر وجه باندې خوب نه راتلو نو بیا ما وویل چې لاړ شه ګودام حفاظت وکړه. زه چې کله راغلو نو ما ولیدو چې دی دلته نه یو بورۍ خپل کور طرف ته وړي. سیټ صاحب دا دروغ وایي هغه بورۍ ما نه دې په خپله غلا کړي دي. بس غټخېټه بس پته نشته چې نن سبا دا خلک دومره دروغ ولې وایي. سیټ صاحب ته ما سره لاړ شه زه یې درته ښکاره کوم. دی بیا ټول د بیټو کور مخ ته دلته لاړ شي او دغه کنده دوباره پرانځي او یو بورۍ ترې راوبسي خو دلته یو هم د بورۍ نه لاندې په دې کنده کې پرېوځي. وګوره سیټ صاحب د اوس یو بورۍ ترې راووتله او بکی 3 بورې به دې خرڅې کړي وي. تا نه خو زما دغه امید نه و د دې بورۍ 20,000 روپۍ دي او تا چې ما نه کمې 50,000 روپۍ په قرض کې وړې وې ټولې 80,000 روپۍ شوې نو دا ټولې په 2 ورځو کې تیارې که کنی بیا به زه دا تا نه د پولیس په ډنډه باندې وباسم. دې نه وروسته دا سیټ سره د خپلو کسانو دلته نه لاړ شي خو بیټو بیچاره ډیر زیات پریشان دغلته پاتې شي. دې ته مور پلار ډیر زیاتې تسلۍ ورکوي خو د دې پریشانی کله ختمیږي ځکه چې په 2 شپو کې ورته 80,000 روپۍ هم واپس کول وو. دې نه وروسته بیټو دغلته د شپې ویده شي. سهار چې کله پاسې چې وګوري د کور په انګړ کې یو لویه ونه د ام ولاړه وي او په دې کې یو نلکه هم وي. بیټو چې کله راشي دې ته چې ګیلاس ونیسي نو دې نه قدرتي د ام جوس راوځي او دغه چې کله بیټو وویني نو ډېر زیات حیران شي. د کلي خلکو ته پته ولګي دی هم دلته راښوري شي بیټو نه دا د ام جوس په اخیستو کې په یو شپه کې بیټو 80,000 روپۍ وګټي. د بیټو مور پلار هم ډېر زیات خوشحال وي. دې نه وروسته بیټو لاړ شي د سیټ ګودام ته او دې ته هغه 80,000 روپۍ ورکړي. دا څنګه بیټو تا سره په یو شپه کې 80,000 روپۍ راغلي؟ بس سیټ صاحب پرون چې کوم ځای نه د امونو بورۍ راوتې وه په هغه ځای کې یو ونه شنه شوې ده او هغې نه ډېر زیات د امونو جوسونه راوځي. هغه امونو جوس مې خرڅ کړه او دا پیسې مې وګټلې. بیټو چې تا ما ته 80,000 روپۍ راکړې نو زما او ستا حساب برابر شولو. اوس هغلته چې کومه ونه راوتې ده نو هغه ونه هم د ستا ده. هسې د دې شوي سیټ صاحب هغلته چې کمې بورۍ وي هغه دې نه وي وړي بلکې هغه بورۍ ما هغلته خښې کړې وي. اوس هغلته چې کومه ونه ده نو هغه زما رسېږي. څنګه میټا بورۍ تا وړې وي دلته نه؟ سیټ صاحب زه چې تا ته کومه خبره کوم رښتیا درته وایم رښتیا ونه باغې درته یو خبره هم نه کوم. هغلته کې چې کوم د امونو بورۍ وي نو هغه ما وړې وي هغلته. ودې کتلو سیټ صاحب چې په لالچ کې راغلو نو څنګه رښتیا یې وویل؟ زه خو د نه دلته نه ځم دې ته چې کومه سزا ورکوې نو ورکړه. نو مونږ ځکه وایو چې لالچ داسې بلا ده چې نقصان د دین دنیا ده. لالچ ښه شی نه ده. که چېرته تاسو لالچ کوئ نو بیا به تاسو په دنیا او آخرت کې رسوا کیږئ. که چېرته تاسو زمونږ ویډیو خوښوي زمونږ ویډیو لایک کړئ او چینل سبسکرایب کړئ او مونږ ته کومنټ کې ووایئ چې زمونږ ویډیو څنګه وه. مننه.